زلفو د دلبرو ځکه نشته په دا ملک دوکان د مخکو. د علي خان بابا نوم به هغه ټولو خلکو ته یادي څوک چې د پښتو تاریخ سره تعلق لري یا د پښتو ادب تاریخ یې راغلی ما د چارسدې ته د چارسدې دا د پړانګو چې کومه ادیره ده مقبره ده دا په ټوله ایشیا کې د ټولو نه غټه مقبره او ادیره یادیږي. دا د علي خان بابا مزار دی او دا مزار به اوس موږ د نږدې نه وګورو، یعنې د هغې چې کوم څلی دی دلته به ډېرې ښې مشاعرې هم کېدې او علي خان پښتو ادبي بورډ هم دې نوم ته منسوب و. بیا اشنغر پښتو ادبي ټولنې دلته ډېره موده باقاعده مشاعرې کړي دي، باقاعده ادبي اجلاسونه د دې باندې داسې چت هم جوړ کړی شوی و. دا موږ سره دوه مشران ناست دي چې دا د دې ځای سینیر شاعران ادیبان دي، مصنفین دي، خپل خپل کتابونه هم لیکلي دي او د ډېر پخوا نه دي شعر و ادب سره تعلق ساتي او دلته کې دي ډېرې مشاعرې هم کړي دي. دا یو موږ سره محترم شوکت حسین حسرت صاحب دی چې په نظم کې د دې نظم چې دی هغه ځان له یو منفرد مقام لري او په نظم کې په غزل کې د دوی یو خپل نوم دی، خپل مقام دی. دا ورسره چې خوا کې کوم ملګری ناست دی نو دا ګل محمد مسرور صاحب دی چې 4-5 کتابونه هم لیکلي دي، چاپ دي او په شعر په میدان کې د ادب په میدان کې خپل یو نوم او مقام لري. نو دې نه به تپوس وکړو ځکه چې شوکت حسین حسرت صاحب دلته نږدې کور هم د دې د پړانګ اوسېدونکي هم دي. شوکت حسین حسرت صاحب السلام علیکم. وعلیکم حسرت صاحب دا راته ووایه دا د علي خان بابا مزار کې موږ اوس دې وخت کې ناست یو، نو علي خان بابا په حواله باندې یا د دې ادیرې په حواله چونکې تاسو خو دلته نږدې کور هم دی نو دې په هکله 2-3 خبرې را سره شریکې کړئ. د اشنغر ادبي ټولنې ته چې څه وخت زه رالم نو د دې په عامو اجلاسونو کې به اکثر د علي خان بابا ذکر کېده او څه موده چې تېره شوه نو هغې په دې خبره باندې یو فیصله وکړه چې موږ د علي خان بابا مشاعره کوو او دا غالبا څه کال 1991 او دا د دې قبر نشاندهي چې ده د دې مزار نشاندهي چې ده نو دا مرحومه خادم محمد اکبر صاحب کړې وه، هغه دلته ګوته ایښې وه او هغه دا ویلو چونکې هغه پخپله د منګلیو او منګلی د قاضي خیلو سره تعلق ساتي او علي خان بابا هم چې دی نو په منګلی کې اوسېدلی او دلته یې ژوند کړی او دغه یو ډېر لوستی شاعر او ادیب او د څو کتابونو مصنف د خادم محمد اکبر صاحب او نو د هغه په وینا باندې بیا موږ دا مقبره دا ډېره زیاته ګندونه و پکې، خټې لوټې وې پکې، غنې وې پکې وې، دا موږ په جولو کې چې په هغې کې مرحوم قمر زمان قمر، اشرف غمګین او عبدالخالق ساقي او نورو ملګرو چې دی نو یعنې ډېر ودوده ډېر لاس وکړو او دغه وکړو د دې د هغه صفایۍ او په دې کې باقاعده مشاعرې موږ شروع کړو. دې مشاعرو ته به اکثر موږ د دې په سر چې ته ایډ اخیستی دی نو موږ چې ته د سرکار نه چې دی نو څه غوښتنه کړې ده نه مطالبه کړې ده او نه موږ له چې ته چاپن را کړې دی، همیشه دا موږ په خپلو جیبونو په خپلو چندو باندې دا مشاعرې کړي دي او موږ دې له به اکثر قومي مشران را غوښتلو او په دې کې او ډېرې لوی چې د 20-30 نه زیات شاعران ادیبان به په دې کې شامل وو. په هغې کې د هغه وخت ښه سترګور او ښه لویان خلک لکه عبدالحلیم اثر او د ولی خان غوندې خلک او داسې چې دی نو د مرزا صاحب داسې چې دی د مرزا زخمي زیګره او داسې چې دی نو د فیضان صاحب او داسې نور نوموړي خلک دا به ډېر دلته چې دی نو راتلله او په دې مشاعرو کې موږ سره ناست وو او دا کومه پور چې زمونږ وس او طاقت و نو دا مشاعرې موږ جاري وساتلې. باقي بیا ملکي حالات داسې شو چې موږ دې ته نه جوړېږو چې یعنې
دې ته دغه کوي. او دا موجوده خطبه خو دې وایي چې زمونږ وارثان یو، دا زمونږ نیکونو، دا څو کسانو دلته راغلي او دلته راغونډ شوي وو، دا خطبه یې ولګوله او وایي چې دا زمونږ نیکه دی. موږ وایو چې خدای م خوشحاله ساته او د نیکه خصمانه کوئ، د قبر او د ده د مسلک چې دی نو پیروي کوئ، دا به ښه کار وي او په موږ په اوږو لږ بوج کم شو. او دا په دې خو مخامخ لیکلي دي لکه هر دغه هر څه پې کتبه لیکلي دي که نه چې علي خان بابا او علي خان بابا یوازې شاعر نه د اکبر بادشاه په دور کې حکمران هم و، اشنغر حکمران علي خان، دا ټول هر څه پې لیکلي دي که نه. او بیا پې 1830 تاریخ هم لیکلی دی او دی لیکلی دی چې یاره دا 1830 عیسوي پورې یعنې 1823 عیسوي پورې چې دی نو د دې خاندان حکمرانی سر ته رسېدلې ده، دغه یې پې لیکلي. او بیا پې وروستو د علي خان بابا شعر هم لیکلی دی او اخر کې لیکلی دی چې مکرم خان خان آف ډاګی، نو دا د نږدې چې کومه ډاګی ده دغه ډاګی کسانو او وی چې دا زمونږ نیکه پاتې شو د هغه د حکمرانۍ یا له مغولو یا له اکبره. یو خو د هغه په هغه یو نازک خیاله شاعر و او د هغه په شاعرۍ کې دا قسمه خبرې نشته. او بل دا چې یعنې رښتیا خبره دا ده چې په مړو باندې دروغ ډېر په اسانه تړلی شي. نو هر چا خپله خوښه ده چې هر څوک وایي، که څوک یې حکمران یې ګڼي، که جرنیل یې ګڼي او که کرنیل یې ګڼي، موږ خو صرف د هغه شاعرۍ سره تعلق دی او د هغه شاعري یو بهترینه او یو کامله شاعري